بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاستئ او ستاسې د روغتیا پلان ښه ډېر ښه. تاسو ټول ماشاءالله د څیرو نه ښکارئ چې درس آماده یاست. ښه ډېر ښه. تاسو ته هم کورنۍ دنده درکړې او کورنۍ دنده هم سرته رسولې. ښه ډېر ښه چې تاسو خپل کورنۍ دنده سرته رسولې ده. اوس راځو د نن ورځې لوست ته چې ټولګی مو 12 ټولګی دی. مضمون مو ده بیولوژي او لوست مو 11 لوست دی او د لوست چې په کومه پاڼو کې شتون لري هغه 20مه او 22مه پاڼه ده. موضوع مو د درس څه شی ده؟ موضوع یې تړلي یا بسته جینونه دي یا جین لنکیج. صحیح ده؟ هغه علمي اصطلاح هم تاسو لنکیج دلته یو آی دغه نه ده، آی ده چې تاسو اشتباه ونه کوئ. لنکیج نو دا علمي اصطلاح ده او د دې درس موخه مو څه شی ده؟ د دې درس موخه مو دا ده چې تاسو د دې لوست په پای کې به تړلي جینونو باندې پوه شئ چې دا تړلي جینونه څه شی دي او څرنګه چیرته موقعیت لري. راځو دې ته چې هغه جینونه چې د کروموزوم په څه شي باندې د کروموزوم پر مخ موږ تاسو وایي چې دا یو کروموزوم دی. څه ده؟ یو کروموزوم دی چې وایي چې دا کروموزوم برسیره څه شی شتون لري؟ د کروموزوم برسیره جینونه شتون لري. څه شی شتون لري؟ جینونه شتون لري. نو چې موږ تاسو وایي چې جینونه شتون لري، دا جینونه د کروموزوم برسیره شتون لري چې دغه جینونو ته تړلي څه شی جینونه ویل کیږي. تاسو خو اوس پوهیږئ چې د انسان په انسان کې کروموزومونو تعداد څومره دی؟ په انسان کې د کروموزومونو تعداد 23 څه شی دی؟ جوړې دي. څه شی دي؟ 23 جوړې دي. اوس چې وایي 23 جوړې دي نو تعداد جینونو به څومره وي؟ تعداد د جینونو به په دې کروموزوم باندې څومره وي؟ داسې معلومیږي چې جینونه ډېر دي. څه شی دي؟ جینونه د کروموزوم پر مخ ډېر دي. نو کروموزومونه کم دي، جینونه لږ دي. نو داسې اټکل تاسو په کتابونو کې هم لیکلي دي چې څومره د 10 څخه د 10 څخه زه به دا بل قلم ولیکم، د 10 څخه تر 40 څه شي پورې؟ 0 پورې. دا 0 دي که نه؟ 0 پورې. موږ داسې د کروموزومونو شمیر دی په انسان کې څومره د کروموزومونو پر سر کوم جینونه چې موقعیت لري هغه څومره دي د انسان کې در 10,000 نه تر 40,000 پورې جینونه موقعیت لري چې دغه جینونه د کروموزوم پر سر یا د کروموزوم پر مخ موقعیت لري. نو دغه کروموزومونه څه شی دي؟ د کروموزومو پر د پاسه په څه شي باندې د قطار یا خطوطو په شکل باندې څه شی دي؟ شتون لري چې دغه جینونو ته څه شی ویل کیږي؟ تړلي جینونه یا تړلي یا بسته چې ورته وایي، تړلي یا بسته جینونه ورته وایي. څه شی وایي؟ بسته جینونه ورته وایي. اوس خو تاسې په دې موضوع باندې پوه شولئ. تړلي جینونه کوم جینونه دي؟ هغه جینونه دي چې د کروموزوم پر مخ موقعیت لري. څه شی لري؟ ګورئ داسې د کروموزومونو پر مخ موقعیت لري. نو موږ ویل کروموزومونه خو 23 جوړې دي. نو کله چې وایي چې دا کروموزومونو پر مخ چې جینونه موقعیت لري هغه تعداد څه شی دی؟ زیات دی. نو تعداد د 10 څخه تر 40 څه شي پورې؟ 0 پورې. تر 40 0 پورې تعداد د دې څه شی دی؟ رسیږي چې دغه تعداد په جینونو په انسان کې ویلي دي چې یعنې 0 ته وګوره او جوړې ته وګوره، پس دا څه شی دي؟ کم دي. نو دغه جینونو ته چې د کروموزومونو پر مخ قرار لري دې ته څه شی وایي؟ تړلي جینونه ورته ویل کیږي. ښه راځو بلې موضوع ته چې د بلې موضوع دا باندې پوه شوئ. راځو د بلې موضوع ته چې هغه موضوع ده د پولیجین. پولیجین صفتونه. څه شی؟ پولیجین صفتونه. اوس راځو پولیجین صفتونو دپاره. پولیجین صفتونه صحیح ده؟
جین صفتونه. دا پولیجین صفتونه کوم صفتونه دي؟ پولیجین صفتونه هغه صفتونه دي چې د یو جین څخه زیات 2 جینو 3 جینو او د 4-5 جینو په وسیله باندې یا د دې نه زیات هم یو صفت لیږدول کیږي چې د هغې د پولیجینو صفتونو بیلګې کومې دي. یو موږ او تاسې وایي چې د پولیجین په وسیله باندې چې دغه وایي چې دا د پولیجین یا د څو جینونو په وسیله باندې چې یو صفت لیږدول کیږي. څه شی لیږدول کیږي؟ یو صفت لیږدول کیږي. موږ او تاسې وایي د پوستکي رنګ. صحیح ده؟ د څه شي؟ پوستکي رنګ. د پوستکي رنګ چې ده دا یو پولیجینیک څه شی ده؟ صفت ده. او بل موږ وایي ویښتانو رنګ. صحیح ده؟ د ویښتانو رنګ دا هم یو پولیجینیک څه شی ده؟ صفت ده. بل څه شی ده؟ د قد لوړوالی. څه شی؟ د قد لوړوالی. دا څه شی ده؟ دا هم یو پولیجینیک صفت ده چې د څو جینونو په وسیله باندې لیږدول کیږي. یا همدارنګه په نباتاتو کې د جوارو تکو ویلي دي. هغه جوارو تکې څه شی دي؟ څه شی؟ په نبات کې د جوارو تکه ویلې ده. جوارو تکو. صحیح؟ ښه د جوارو تکو یې هم یو څه شی کړه؟ صفت ویلی دی چې د جوارو د تکو صفت څه شی دی؟ دا هم یو پولیجینیک څه شی دی؟ صفت دی. څه شی دی؟ پولیجینیک صفت دی. او بل یې ویلی دی د سترګو رنګ. د سترګو رنګ هم یو پولیجینیک څه شی دی؟ د سترګو رنګ. د سترګو رنګ دا هم یو پولیجینیک صفت دی. تاسو اوس پوه شوئ چې پولیجینیک صفت کومو صفتونو ته ویل کیږي؟ هغه صفتونو ته ویل کیږي چې د څو جینونو په وسیله باندې څه شی کیږي؟ لیږدول کیږي. هغه څه شی دی؟ د څو الیلو په وسیله لیږدول کیږي. هغه پوستکي رنګ دی، ویښتانو رنګ دی. صحیح ده؟ د ویښتانو رنګ دی. څه شی ده؟ د ویښتانو رنګ دی. دا رنګ به یې زه دلته ولیکم چې تاسو بیا هیر نه شي. د ویښتانو رنګ دی. د قد لوړوالی دی. د څه شي دی؟ د قد لوړوالی دی. همدارنګه جوارو تکو کې ای جوارو تکه ده هم څه شی دی؟ پولیجینیک صفت دی. همدارنګه د سترګو رنګ. د سترګو رنګ څه شی دی؟ دا هم یو پولیجینیک صفت دی. دغه صفتونه جینونه کیدای شوي چې دغه جینونه په یوه کروموزوم باندې څه شی ولري؟ موقعیت ولري. څه شی ولري؟ په یوه کروموزوم کې موقعیت ولري. یا موږ وایو چې د کروموزوم یو شکل یو کروموزوم درته دلته موږ وایو چې یو کروموزوم. صحیح ده؟ که دا کروموزوم داسې وایي چې که دغه جینونه د یو کروموزوم پر مخ قرار لري یا به د بل کروموزوم پر مخ قرار ولري. څه شی ولري؟ نو په یو کروموزوم کې که نه وي نو په جلا کروموزوم په بل کروموزوم کې به شتون ولري چې دغه صفت به یو څو جینونه څه شی کوي؟ انتقالوي. نو دغه صفتو باندې تاسې پوه شوئ چې هغه صفتونه دي چې د څو الیلونو یا جینونو په وسیله باندې یا چې ورته وایي پولیجینیک. نو د څه شی؟ پولیجینیک صفتونه د څو صفتونو په وسیله باندې څه شی کېږي؟ انتقالیږي. په دې باندې تاسې پوه شوئ چې دا پولیجینیک صفتونه دي. څه شي صفتونه دي؟ پولیجینیک صفتونه دي. ښه اوس د پولیجینیک صفتونو باندې تاسې پوه شولئ. راسو بلې موضوع ته چې دا بله موضوع څه شی ده؟ بله موضوع مو ده وژونکي جینونه. څه شی؟ وژونکي جینونه. وژونکي څه شی؟ جینونه. ښه جینونه وژونکي جینونه. اوس تاسو وایئ چې یا هغه علمي اصطلاح لیټل جنس جین وایي. لیټل جن څه شی ورته وایي؟ لیټل جن. لیټل جن. دا لیټل جن. ښه دا لیټل جن باندې پوه شوئ چې لیټل جن
څه شي ته ویل کېږي؟ دا جینونه وژونکي جینونو په نامه یادوي چې دغه وژونکي جینونه کوم جینونه دي یا دته ولې د وژونکي جینونه ویل کېږي؟ دغه ژوندی موجود چې کله موږ ورته وایو چې وژونکي جینونه یا به دا د بلوغ څخه مخکې یا به دا د جنین په حالات کې یا به د بلوغ څخه مخکې یا به د جنین په حالات کې څه شی کېږي؟ دا مري. څه کېږي؟ مري. خو ولی مري؟ دغه صفت چې ده دغه صفت چې انتقالیږي دا خو د مور او پلار څخه انتقالیږي. که چیرې دغه جین یا دغه وژونکی جین د مور او د پلار څخه اخیستل کېږي څه کېږي؟ لیږدول کېږي. که چیرې دغه وژونکي جینونه مور او پلار څه شی کړل؟ انتقال کړل. چا ته انتقال کړل؟ نو کله چې دا انتقالیږي نو دا خو به اولاد ته انتقالیږي. صحیح ده؟ اولاد ته به یې لیږدوي. نو که دغه اولاد ته ولیږدول شول دغه وژونکي جینونه چې یو د موره یا د پلاره څخه اخلي، که چیرې دا ولیږدول شول نو دغه ماشوم به یا د جنین په مرحله کې څه شي؟ له منځه لاړ شي. د څه شي کې؟ د جنین په مرحله کې به له منځه لاړ شي. یا پاتې دې نه وي چې موږ او تاسې یوه بله خبره دا ده چې د دغه جینونو وژونکي جینونو یوه بیلګه دا ده چې هغه ناروغۍ چې د مور او پلار څخه اخلي هغه د لور د وینې د لور نیمه لور خو تاسو پیژنئ هغه چې لو پرې کوي داسې وینې کرویات یې داسې شکل لري. یعنې دغه ماشومان چې کله منځته راځي نو دا به د دغې مریضۍ باندې څه شی وي؟ اخته وي او دا به له منځه ځي. چیرته ځي؟ له منځه ځي. نو دا هغه وژونکي جینونه دي چې د مور او پلار څخه انتقالیږي اولاد ته، او هغه اولاد هم د جنین په مرحله کې له منځه ځي یا د بلوغ څخه د مخه. ښه، موږ تاسو د تړلي جینونو په هکله باندې خبرې وکړلې چې تړلي جینونه کومو جینونو ته وایي؟ تړلي جینونه هغه جینونو ته ویل کېږي چې د کروموزوم پر مخ څه شی دی؟ قرار لري. لکه موږ تاسو دلته ویلې د کروموزوم پر مخ جینونه قرار لري. یو او بل موږ ویل چې کروموزومونه څه شی دي؟ کم دي. کروموزومونه 23 جوړې دي خو جینونو تعداد څه شی دی؟ زیات دی. یعنې د 30 څخه تر 40,000 پورې څه شی رسیږي؟ د جینونو شمیر رسیږي چې دا د قطار په شکل شتون لري چې دې ته وایي تړلي جینونه. او بل موږ تاسې وویلې چې پولي صفتونه وویلې. پولي صفتونه تاسې څه شی ویلې؟ هغه د ویښتانو رنګ، د پوستکي رنګ، بل هم څه شی ویلې؟ هغه د تکو، د جوارو د تکو چې هغه هم یو پولیجینیکي صفت و. بل څه شی و؟ ښه، د پوستکي رنګ شو او د ویښتانو رنګ شو. بل څه شی و؟ د قد لوړوالی و، دا هم پولیجینیکي صفت و. څه شی و؟ پولیجینیکي صفت و. بل وژونکي جینونه و چې دغه وژونکي جینونه چې کله یا د بلوغ څخه مخته ده له منځه ځي ژوندی موجود یا په مرحله د جنین کې له منځه ځي چې دغه جینونه چې د مور او پلار څخه اولاد ته ولیږدول شي. چا ته ولیږدول شي؟ اولاد ته ولیږدول شي. نو دغه څه دا پولی یا وژونکي جینونه یا پولیجینیک یا لیټل جن پولیجینیک هغه خو خلاص که چې هغه صفتونه و. لیټل جن دا هغه وژونکي جینونه دي چې د مور و پلار څخه ماشوم ته لیږدول کېږي. هغه ماشوم بیا د جنین په مرحله کې له منځه ځي یا هغه د نیمه لور ورته کرویاتو څه شی وه؟ مریضي وه چې هغه هم یو بیلګه ده چې د مور و پلار څخه هغه صفت اخلي. هغه ماشوم څه شی کېږي؟ له منځه ځي. په کوم مرحله کې؟ په ماشومتوب په مرحله کې دغه موجود له منځه ځي، یعنې د مرګ لامل کېږي. په دې باندې تاسو وپوهېدلی چې هم په تړلي جینونو باندې وپوهېدلی، هم په څه شي باندې وپوهېدلی؟ هم په هغه باندې پولیجینیک صفتونو باندې وپوهېدلی، او همدارنګه هم په څه شي وپوهېدلی؟ هم په وژونکي جینونو باندې چې څنګه دغه ماشوم له منځه ځي په دې باندې هم وپوهېدلی. ښه، ډېر ښه. تاسو چې پوه شوئ او دا مې درته خلاصه کړه اهمیت باندې هم پوه شولئ چې د دې موضوع په اهمیت باندې چې تړلي جینونه چې څنګه و، څومره تعداد و، په دې باندې هم پوه شولئ. ښه، ډېر ښه. راځو اوس دې ته چې تاسو به په راتلونکي ورځ کې له خیره سره په څه شي باندې تاسو به په د پولیجینیک صفتونو په هکله باندې یو څو نور صفتونه هم پیدا کوي، بیا به سره وګورو په راتلونکي ورځ باندې له خیره سره. ښه، تر بیا مو الله عمل شه.